یو پغمان ته او د پغمان درې ته داسې یو څو ته راغلي د پغمان چې تاسو به دا ځای په پغمان کې تر اوسه نه لیدلی. پغمان خو هغه ځای ده چې ډېر کسان دلته مېلې ته راځي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مشهور ځای دی. خو نن بیا موږ داسې ځای ته راغلي د خپلو ملګرو سره چې دا د پغمان هغه دره ده، هغه ځای ده چې دلته به تر اوسه پورې هغه میلیان چې میلې ته راځي دې ځای ته به نه وي راغلي. او بیا د پغمان هغه مشهوره شوروا بس نن دلته ملګرو چمتو کړې ده او د دوی سره یې خورو. د خیره سره تاسو راځئ. د خیر نن دغه چکر زما د یوټیوب چینل ټولو ملګرو ته په پغمان کې ده. نو موږ خو دلته پغمان کې اوس شوروا خورو او تاسو به دغه چکر موږ سره وګورئ، د پغمان دره به وګورئ. نو ټول یاران دلته راغلي ناست دي، زموږ د تلویزیون همکاران دي، زموږ د پغمان ملګري دلته موږ سره ناست دي. نو اوس موږ ډوډۍ خورو، موږ به ډوډۍ وخورو او د ډوډۍ څخه وروسته د پغمان نورې درې هم درته ښیو. زموږ د یوټیوب چینل ګل ګل لیدونکو د پغمان دره ده، ډوډۍ مو نوشیجان کړل او راغلو د پغمان دغه ښایسته ښایسته درې تاسو ته ښیو. دا ځوانان چې د فلاین قطار را روان دي زموږ ملګري انډیوالان دي او د دفتر را سره راغلي دي او دلته د پغمان څخه فهیم جان مهماني کړې او بس موږ هم راغلي یو د پغمان دغه ښکلې درې ته. او عامر جان چې د کمرې په برخه کې بس همکاري کوي
نو امرجان خو یو خو دغو کامرمانانو څخه ده چې پروفیشنل بیخي نه وایم A1 کامرمین ده مننه ترېنه کوو. نو د پغمان ښایسته دره وګورئ، دا ښایسته ښایسته ځوانان وګورئ، امین جان ده، رحمت جان ده، الفت جان ده، شاته عصمت جان ده، اسلمي صاحب د دوه یاران نور شاته پاتې دي. تاسو ښه یاستئ؟ موږ لاړو، تاسو راځئ. نو قدرمنو لیدونکو تاسو هم راسره راځئ. ملګرو د پغمان دره ده او دا بیا هم د پغمان د غرونو څخه یو غر ده چې واقعا هم ډېره ښکلا لري، ډېر زیات ښکلي ښکلي ځایونه لري. نو یاران را سره ناست دي او د کابل کینګ یوټیوب چینل چې څوک ګوري نو دغسې ښکلې ویډیوګانې به ګوري. که تاسو غواړئ چې نورې ښکلې ویډیوګانې هم وګورئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د زنګولې بټن ووایئ تر څو د نوي ویډیوګانو څخه خبر اوسېږئ. الفت لالا راته یو ښکلی او په زړه پوری شعر وایي. نو اتل صاحب اوس خو حافظې هم تللي دي، الکترونیکي شوي دي که نه؟ لږ اواز ورکړه. ښه اواز به هم ورکړو، دومره جګ هم نه د اواز مې. یو شاعر وایي چې ډېر اوږد نه شي که نه، وایي ضرورت نشته دی چې بیا ځلې پوښتنه وکړم. امیر صاحب ضرورت نشته دی چې بیا ځلې پوښتنه وکړم چې ته مې نه بخې او زه درته بخښنه وکړم. نو یو خلګۍ دې راکړه یاره څه دنیا دې راکړه. څنګه؟ نو یو خلګۍ دې راکړه یاره څه دنیا دې راکړه، په یو خلګۍ به یاره څنګه زه بسنه وکړم. یو خلګۍ باندې بسنه نه کېږي. خیر دی. ستا له مننو نه مننه خو مطلب لري ته، ستا له مننو نه مننه خو مطلب لري ته، هلته به خوند وکړي چې زه درته بخښنه وکړم. واه 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 شعر د شاعر د شاعر بسم الله الرحمن الرحیم چې هغې په جې شوی ډېره زیاته مننه کوو. امین صاحب شته څه شی؟ د وخت الفت صاحب وویل چې ډیجیټل زمانه د حافظې پورې د ډیجیټلي لفظ رانه غلط نه شي. زه به یوه خاطره ووایم. یو چېرته لمحل کوچني مې ویلي، بیا دوره چې پای ته ورسېده سرټیفیکټ یا د اسنادونو د تنظیم د راډیو اشاره به زه حسن صاحب ته وکړم. حسن صاحب زمونږ بیا غونډې هغه د کورس تنظیموونکی و، نو داسې راجب شو په خپل نوبت چې خبرې کله کولې نو بیا د سرټیفیکټ په نوم باندې ایښی وی. ډېر خوشحال یم چې لمحالي کورس پایلیک دغه کې یم نو ما سره خو شعر داسې څه نه وو. مننه کوو. سلامونه وایو او
د کابل کینګ او کابل کې مینوالو نو چینل سبسکرایب هم کوئ ورسره هغه د بیل بټن هم ووهئ نو اتل جان چې دی تاسو ته به وخت په وخت جالبې او په زړه پورې ویډیوګانې چې دی اپلوډوي او تاسې به ځان سره ساتي بالکل که د بیل تڼۍ پاتې شوه درنه بیا کلنګ ضرور کېکاږي اسلمي صاحب یې تر خوا ناست ده عصمت جان ده رحمت جان ده احسان جان او دلته فهیم جان او همداسې حامد جان دا کسان چې دي دا د پغمان څخه دي زموږ ملګري زموږ دوستان دي همدلته یې زموږ میلمه پالنه کړې ده ډېره زیاته مننه دې کوو نو عصمت و رحمت او اسلمي صاحب همداسې دا درې ورونه چې پاس ناست دي زموږ ملګري دوی به هم تاسو ته څه وایي خو بل ځای ته ځو د پغمان بلې سیمې ته بلې درې ته ځو هلته به یې راته وایي مالتیا مو غواړم امیر تا نه مننه کوو چې ښکلي ښکلي شاټونه اخلي ځو یو دم ځو راځئ چکر ملګرو او د کابل کینګ یوټیوب چینل ټولو ملګرو بیا هم که راغلاست یم عصمت جان مې تر څنګ ولاړه چې عصمت جان څه وایي راته او تاسو ته څه وینا لري دلته د چکر څخه څه خوندونه اخیستي دا به تاسو عصمت جان مهرباني ډېره مننه زه هم په خپل وار باندې ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او د هغه تر څنګ څرنګه چې وینئ دا ښکلې او تازه فضا ده یوه ښکلې منظره ده د کابل پغمان نو تاسو هم هر انسان چې کله کار کوي زحمت باسي د هغه تر څنګ د کار تر څنګ تفریح ته هم ضرورت لري نو ټول د دې لپاره چې ځانونه ریفریش کړي او بیا د کار لپاره ځانونه آماده کړي کله کله د جمعې په ورځ او همدارنګه نورو فرصتونو کې تاسو هم کولی شئ همداسې ښایسته ښایسته ځایونو ته ولاړ شئ او هلته منظرې وکړئ او اتل صاحب نن ډېره مننه نن دا زموږ پغمان ته د منظرې لپاره راوستي نو موږ ډېر ساعت تېر شو ډېر خوشحاله یو نو د دې هیله چې ټول خوشحاله اوسئ او خوښ اوسئ مننه بالکل نو لیدونکو یو شی به بل وایم تاسو به وایئ څنګه موږ پورته ګورو زه د کامرمین شاټ درته اخلم تاسې امیر جان راکړه ماته اتل صاحب ښه سړی دی خو دا یو نیم کار ښه نه ده یو نیم کار ښه نه ده چې خلک ونو ته خیچي زه به هم سلامونه وکړم او ملګرو خو ټولو هغه ورکړم ته به هماغسې نه یو شعر هم ووایه نو اتل صاحب سره راغلی یم پغمان ته او دا چې کابل کینګ په نوم باندې یوټیوب چینل لري په دې هیله چې ستاسو دغه ویډیو هم خوښه شي او دغسې هغه چینل هم درسره سبسکرایب کړئ او د امین صاحب خبره هغه د بیل بټن هم ووهئ چې کله ویډیو اپلوډ کېږي چې یو ټنګله په دې غوږ کې کېږي چې بیا ګورئ تاسو او دا م ووایه ملګرو ته چې ونې ته چا وخېږوي په خپله خوښه راوختم نو دغه ځای لږ ښه ما خو شاټونه ډېر وانه غوښتل تاسو خبرې کولې نو که اوس اتل صاحب ویم چې زه یو شاټ نیم واخلم کباب یې ښه دی څنګه را کومه ټاپه کوم شعر نه کېږي دا پاس ښه شعر ټاپه راځي ځکه پورته منزل کې صابر صاحب یو بیت درته وایم یو بیت وایي خوند کوي صابره پښتانه یاران سل ځلې خفه شي خو بېلېږي واه 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 یارې بیا ووایه بالکل دغه یاران چې دلته ښکاري ټول نو دا زموږ یاران دي ملګرو دوی دې هم خفه نه وي زه به بې اجازې یو ټوکه وکړم که نه ټوکه کې کوم ځوان وایي پوهنتون ته نه کامیاب د 4-5 کاله ښه نو ده سره د لوړو زده کړو لږ داسې لمر ته ودرېږي چې مخ ته ښکاره شي سمه ده اوس صحیح شو او بالکل اوس به صحیح شوی نو ده سره ارمانو د لوړو زده کړو چې لوړې زده کړې وکړي که نه نو کومه ورځ ونه ته ختلی کتاب ورسره د ونه کې درس وایي پلار یې راغلی وایي زویه څه کوې وایي والله لوړې زده کړې کوم خبره دا ده چې الفت نن بیخي سټایل هم نه ده برابر کړی یا د سهارنۍ خپرونې غوندې همداسې بې سټایله بېګیره یې هم نه ده جوړ کړې آرایشګاه هم نه ده تللی میکپ یې هم نه ده کړی ډېره مننه عمر هم ډېر ده عمر هم ډېر د سپین ګیري شوی امیر جانه دغه ده نو دغه د پغمان ښکلې درې خلکو ته وښیه که نه امیر صاحب درځئ موږ او تاسې به ځو امیر جان به ښه ښکلي ښکلي تصویرونه ته واخلي
هم یو د پغمان د تاریخي ځایونو څخه ده. فهیم جان همینجا کجاست که این بالا همین خطر معلوم میشه؟ این به نام کوتیست در وقت جنگا باسی خراب شده که یا بسیار شناخته. خب یعنی اینجا کسی میشیشت از مثلا در دوران غازی امان الله خان شاید بوده باشه؟ اینجا قصر جور که بود کسی میامدی تو مردم ها قصه میگن سرگاه چی میگن؟ برای میله میامدن همون وقت. خب جای میله است؟ مثلا کی میامد برای میله؟ مردم های دیگه بلند جده. خب در دوران غازی امان الله خان دیگه؟ نو زما د یوټیوب چینل قدرمندو لیدونکو دا هم یو تاریخي ځایونه څخه ده تصویر کې درته ښکارېږي نو چې هغه پخوانۍ ښکلا یې اوس هم پاتې ده نو ډېر ښکلی ځای جوړ کړی و چې دی نو د پغمان هغه ځای ده چې تر ټولو لوړ ده یعنې تر د پغمان ټوله دره ترېنه ښکاري نو فهیم جان تاسو ته ویلې چې دا د کوټي په نامه باندې ده که نه کوټي یعنې کوټه دغه ځای ده چې د میلې دپاره به راتلل ته او دلته به دغه وخت پاچاهان یا دغه وخت شاهان دغه وخت مشران به دې ځای ته راتلل چې اوس هم هغه ښکلا پکې وګوره دې خوا د کړکۍ ورکړي دي او ډېر لوړ هم ده نو ډېر حالا مردم میطرف میمانه بر سیل اجازه نمیده نو تاسو ته موږ په تصویر کې وکړو بیا هم عامر روانه چې داسې ځایونه ته یې موږ راوستلي عامر جان به مخکې موږ بالاخره درپسې یو بیا هم همدغه یاران او د پغمان غرونه د پغمان چکرونه د پغمان هغه ځایونه چې تاسو نه ولیدلي او ډېر هغه چا نه ولیدلي چې دلته راغلي دي میلې کړي دي او بېرته تللي دي یا د پغمان درې ته تللي دي د پغمان داسې ځایونه کې تللي دي چې هغه عام دي خو داسې ځای ته نه دي راغلي لکه کوم ځای ته چې کابل کینګ سره دغه یاران راغلي دي رحمت الله مې څنګه د رحمت الله محمد څنګه و د پغمان میله د پغمان چکر څنګه و ولا بالکل چکر ښه چکر و بیا پغمان ډېر ښایسته و خو خبره دې چې کوم چې موږ دا ځل داسې ځای ته راغلي وو چې تر دې مهاله ما نه و لیدلی بالکل او ډېر جالب دی بیا چکر فرق کوي مثلا یو د ښارونو چکر وي یو مثلا د دښتو چکر وي او بیا دغسې د شنو ځایونو چکر وي د شنو ځایونو چکر بیا د انسان د ذهن د ارامتیا لپاره هم ډېر ګټور وي او ډېر ښه وي نو بیا زیات خوندور و ډېره زیاته مننه بالکل اتی مقصد چې خوند یې اخیستی هر ولا خوند مو ترې واخیستلو اصلني صاحب هم دلته ناست ده اصلني صاحب ولې په غوسه یې ولې په قهر یې ولې خفه یې سلامونه ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم اتل صاحب تا پوښتنه وکړه نه غوسه یم او نه قهر ستړي سوي یو ځکه دغه هڅ کوو د ایران مزل دې کړی ده د ایران د مرز غرونو په څېر داسې غرونو ته وختو بېرته راکښته شو نو ستړي سوي یو نو څنګه و دغه میلې څخه د خوند واخیسته که نه واقعا دا میله خوندوره وه او ډېر طبیعي منظرې وې طبیعي ځایونه دغه ځایونه مو ولیدې ډېر خوند مو ترې واخیست او همدارنګه ډېره ښه فضا وه یعنې مکمل دغه آب و هوا یې ټول شیان ډېر منظم و ډېر خوند مو ترېنه واخیست نو قسمته ته داسې راته ووایه چې ګیلاس دې وخوړه که الوبالو ودې خواړه توتان خو دې وپېژندل ودې خواړه یار یو بل شی ما وخوړل خو مې نه پېژندل څه شی وه مې نه پوهېږم تشریح کولی هم نه سم د پغمان میوې د پغمان هر څه ډېر زیات دي احسان جان لالا اگه برمیره بگویی که در پغمان کدام میوه زیاد مشهور است که مردم پغمان از او استفاده میکنه او چی است؟ آلوبالو ها؟ امی آلوبالو ترش میگی یا شیرینه؟ اول ترش میباشه بعد شیرین میشه یعنی ترش میباشه ایره کدام مردم اینجا زیاد میخوره مثلا از منطقه کدام از شهر کابل از ولایت‌های دیگر؟ از شهر کابل خب خودتان باغ آلوبالو دارین یا نه؟ بر ما چرا نوری؟
که احسان جان الوبالو راوړي ځکه چې مېلمانه د همدوی وو د فهیم جان او د احسان جان مېلمانه وو پغمان ته راغلي وو او دلته مو چکر ولګاوه چکر مو وواهه الوبالو مو وخوړه زمونږ یو مرور ورور الفت جان ګوره هغه د هلته تللی تاسې وګورئ نه پوهېږم دغه کس ته دی څه ورته وایي نو دا به نه پوهېږم الفت صاحب خیرات خدای انشاءالله ماسته چې خیرت یې سړی خپل ده چې دوکه یې نه کړې همداسې موږ سره راځئ تر موټره به تاسو راسره یاستئ کله چې موږ موټر کې سپاره شولو د دې یارانو څخه مو خدای پاماني واخیستله بیا به تاسو هم خدای پاماني درکړو خو نورې درې در باندې ګورو د یاده مو ونیسو چې ډېرې ښکلې درې لا پاتې دي چې تاسو ته به یې ښیو